اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې یوسف عجبګل ته لیلامي بنیانونه ورکړل تر څو بنیانونه هم خرڅ کړي او هم به د زړور لټه وکړي. اوس به دا واورو چې سکندر او جابر د عبدالرحیم په هکله څه پرېکړه کوي. جابر خانه بس نور انتظار ختم شو. عبدالرحیم ته نور یو شیبه هم نه ګورو. هغه ورځ هم تېره شوله او هغه شپه هم تېره شوه. تا ویل چې ځان سره یې ساتو، کیدای شي څوک یې غم وکړي او زموږ غوښتنه ومني. څوک یې پوښتنه نه کوي. خلاصه شوه خبره. ته صبر وکړه، له بل نه دې خبر کم. ملک غني تلیفون کړی و چې سړی خوشي کوي، هغه هم روغ رمټ. څه څنګه یې خوشي کړو؟ ولې؟ داسې هېڅکله نشي کېدی. ملک غني ته ووایه خپل کار کوه. ملک غني بندي دی د عبدالرحیم په سر کې. ویلې که عبدالرحیم را خوشي نه کوي نو زه به بندي پاتې یم. نه 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 جابر خانه، د ملک غني په خبرو باندې باور ونه کړي. ګوره ولې؟ ځکه چې کیدای شي دې سړي موږ سره څه چل او دوکه کړي. په ملک غني باندې زما باور نشته دی. هغه د پیسو دپاره هر څه کولی شي. ښه به دا وي چې په دې هکله یو ځلې ځان ته معلومات وکړو چې ملک غني دروغ وایي او که رښتیا. نو معلومات به د چا نه وکړې؟ وایي د چا نه به یې وکړي. د ملک غني سره خو زموږ رازدار معلوم دی چې څوک رازونه وړي راوړي. مطلب شاه درته یادوم. مطلب شاه اله خفه کېږه مه. همدا اوس مطلب شاه ته زنګ ووهه او په دې هکله ورسره ځان پوه کړه. ښه دې ویلې. ته صبر چې زه د موبایل راواخلم. چا د مطلب شاه شمېره مې څه کړه. دا جابر خانه سلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب شاه دا د ملک غني خبره رښتیا ده که دروغ؟ ما ته تلیفون کړی و چې زه چا نیولی یم د عبدالرحیم په سر کې. جابر خانه خبره رښتیا ده. ټول لښکر ورپسې شوی و. ملک صاحب غني مې په داسې حال کې ویوړ چې زما پې پیرزو نه و. نو چېرته یې ویوړو؟ کومه خوا؟ ځای درته معلوم دی؟ نه که نه، چې ځای ما ته معلوم دی نو ما به یې په خپله سوغم کړی و که نه. د لښکر خلکو زه نه پرېښودم چې په ملک صاحب پسې لاړ شم. د ملک صاحب سر ته یې کڅوړه واغوسته او په ګاډي کې یې کېنم. نور خبر نه شوم چې په کومه خوا یې بوت. جابر خانه که چېرته تاسو ته څه معلومات وشو نو بری ما پې بیا خبر کوئ. سمه ده زه دې بیا خبروم. د خدای په امان. په خدای دې سپارم. سکندره وا دې اورېدل چې خبره رښتیا ده؟ خو جابر خانه دا به نو چا وړی او چیرته؟ زه خو وایم چې ځای پیدا کو او په زور یې راخوشي کو. نو کومه ده ځای؟ نه یې ما ته څه ویلي دي او نه مطلب شاه سره معلومات شته. بس همدا یوه خبره یې وکړه چې عبدالرحیم راخوشي که. بس واخلئ بنینونه، واخلئ توده بنینونه. یم ارزانه دي ارزانه. بچو له ویښئ، ځان له ویښئ. بنینونه دي بنینونه. دا توده بنینونه. واخلئ ابره دا ته څه کې؟ څه لی بې ځایه کې؟ چې اخلي واخله، که نه اخلي نو بې ځایه کوئ ما. واخلئ بنینونه، واخلئ ارزانه دي ارزانه. ارمان بیا کوئ. دا په څو دی؟ وی زړور خانه ته څه له پوښتنه کوې چې دا په څو دی؟ واخله دا یو بنین ستا د سره زار. تا نه څوک پیسې اخلي؟ نه پیسې در کوم ووایه څو روپۍ کېږي؟ ما ته خو په 40 روپۍ دا بنین تمام شوی دی. نوره خوښه ستا ده چې کوم لسګون ګټه راکړې او که نه. واخلئ بنینونه، واخلئ. راشئ تاوده بنینونه. دا واخله 50 مې درکړي.
کور دې ودان. عجب ګل کاکا ته د کلي نه کله راغلی؟ وراره دغه 2-3 ورځې کېږي چې د کلي نه راغلی یم. هلته کار روزګار نه و نو ولایت ته رالم. مالزه 150 روپۍ مزدوري به وکړم. واخلئ بدنونه راځئ نو بس بیا په دې لیلام باندې واوښتم. ښه ته هم نوزګاری نو زړه مې و چې د کلي په هکله سره ډېرې خبرې وکړم، خو زه خیر ته راته په لنډ ووایه چې پرخه خو به چا کړي نه وي، ځکه خو زما امانت دی، که څوک پې مرکه وکړي نو خیر یې نشته دی. وراره ته دا خبرې نو ما ته ولیکې. ځکه یې درته کومه چې ته په کلي کې دا خبره خلکو ته وکړي. خو بیا داسې وکړه که نه چې راځه کلي ته ما سره لاړ شه چې دا خبره ته په شورا او جرګه کې پخه کړم. دا چې ته په ولایت کې ناست او دعوه دې په کلي کې ده نو پرخه خو به بل چا ته خامخا ورکوي تر څو تا نه اخلاصه کړي. نو ښه خبره دا ده چې ته په کلي کې نو څوک به پرې د مرکې جرأت نه کوي. عجب ګل کاکا ته م عجیبه خبرې کې چې زه کلي ته لاړ شم نو شورا مې کله پرېږدي؟ پرېږده سړیه شورا په څه کې ده؟ د هغې هسې لاپې شاپې دي او په عمل کې هېڅ هم نشي کولی. او بیا خو دې زه ځان سره بیمه زه والله که درته څوک پورته مو ګوري. خو ته به ما دلته ضمانت راکړي چې دا سړی زما ضامن شو؟ زړور خانه ته ما عجیبه خبرې کې په کلي کې دې زه ذمهوار یم خو دلته زه څوک نه پېژنم. بس دغه مې له وسه کېږي چې درته په شورا او جرګه کې خبره خلاصه کړم. ښه فکر پرې وکړه چې را سره ځي او که نه زه دغه یو څو دانې بدنونه دي دا خرڅوم او کلي ته روان یم. انجینر صاحب فرید خانه دا خلک بیا څنګه راغوښتي دي لکه چې د سربن په کار کې کوم خنډ پیدا شوی که څه؟ نه مطلب شه خنډ نه دی پیدا شوی، خو چې اوس دا خلک غلی شي زه داسې ټولو ته خبره کومه. ښه خلک خو غلی شو. انجینر صاحب فریده اوس نو خبره وکړه. سمه ده، خبره دا ده چې زه غواړم د سربن کار په ټیکه ورکړم. څه د سربن کار په ټیکه ورکړې؟ ولې په خپله در باندې څه شوي؟ تا خو د مزدورانو نومونه هم ولیکل، اوس نو ټیکهدار او ټیکې ته څه اړتیا ده؟ مطلب شه ما ته کارونه ډېر زیات دي او بیا ټولو ته رسیدګي نشم کولی، نو په همدې خاطر غواړم چې د سربن جوړولو کار ټیکهدار وکړي او زه به یې د کار څارنه وکړم. نور پاتې شو مزدوران، بس ټیکهدار پوه شه او مزدوران پوه شه. په همدې خاطر مې تاسې ټول راغوښتی که څوک غواړي چې ټیکه ونیسي نو ما فورمې جوړې کړي دي، بس فورمې دې واخلي او شرطونه دې پکې وګوري، هر څه پکې لیکل شوي دي چې څوک هم په دغه شرطونو پوره و کار به ورته ورسپارو. انجینر صاحب فرید خانه دا فورمه ما ته هم راکولی شي؟ غواړم چې دا ټیکه زه واخلم. هر څوک کولی شي چې دا فورمه واخلي. د همدې لپاره خو مې تاسې ټول راغوښتی چې بیا څوک اعتراض ونه کوي. انجینر صاحب چې داسې ده نو بیا زه هم تیار یم چې دا فورمه واخلم او د خیال سره ټیکه ونیسم. بیخي سمه ده، زه به تاسې ته فورمې وسپارم، ټول خپل خصوصیات به پکې ولیکئ او بیا بیرته به یې ما ته وسپارئ. بس ګورو چې څوک ګډونکی کیدی شي، خو ټولې واورئ دا یوه خبره ده چې کار به د قرارداد د اصولو سره سم کیږي. د عبدالرحیم پلاره څه وشو؟ تاسو خو ناستې ډېرې وکړې، زما زوی به کور ته څه وخت راځي؟ انشاءالله را بشي له خیره، موږ ملک غني نیولی دی او را سره بندي دی. نو د ملک غني په نیولو به موږ څه وکړو؟ ما ته خپل زوی په کار دی چې ژوندی کور ته راشي، ملک غني په تندر ولی څه پې کوئ؟ یا د الله تعالی نیکبختي موږ نیولی د همدې لپاره دی چې په بدل کې عبدالرحیم له وسلوالو نه راخلاص کو. نو کومه دی؟ تاسو خو ځان ته خبره نور هم سختوئ، په زوره ځان له کار ګورئ.
څنګه په زوره ځان له کار ګورو؟ ولې؟ ځکه چې وسلواز تاسو خبره ونه مني، د ملک په بدل کې درته عبدالرحیم راخوشي نه کي، نو بیا به څه کوئ؟ خدای مکه زوی به راته مړ کي. الله تعالی به خیر کی. مونږ چې د ملک غني د نیولو فیصله کړې ده، نو په دې مو فکر کړی دی، مشورې مو پې کړي دي، بیا مونږ داسې عمل کړی دی ان شاء الله چې عبدالرحیم به راخلاصیږي. کومه دی نو؟ کومه دی؟ څه وخت؟ زما خو د خپل زوی پسې سترګې راووتې. وزویه ته به په کوم حالات کې چا به درته ډوډۍ درکړې او که نه چای به یې درکړې او که نه وزویه بلا دې واخلمه بلا دې واخلم زویه ته به په کوم حالات کې. تازه ګله وراره تازه ګله وراره ودرېږه تا ته ویم. راځه عجب ګل کاکا په کلاره خدای مکه اوس به دې خپه خویه شي ژوبل به شي. ویمه خیر دی که په دې وخت کې زه ژوبل شم که هر څه راباندې وشي نو پروا یې نشته، خو چې تا ته راورسېدم خبر یو که نه په خپل مقصد کې کامیاب شوم. د زړور خان درک مې ولګو. ته صبر زه ښه دی خوا او شاته خو څوک نشته، په ولایت کې دی راسره مخ شو. ښه څه یې ویله په کومو غورو کې و؟ هغه خو اوس هم د پرخې پوره ده وګیر دی، خو ما هم ورته تمه ورکړه چې ستا خبره زه په شورا کې خلاصوم. په شورا کې د هغه خبره خلاصې؟ شورا خو د هغه نیولو پسې ده. زه هم پوهېږم چې د نیولو پسې ده، خو مقصد تمه مې ورکړه چې کلي ته راشي، خو سرخوړلي زما په خبره باور نه کو، ویلې چې ماله ضمانت راکه. ښه نو تا خو به ورته ویلي نه یي چې ګوندې په پرخې باندې مرکې شته او هغه هم زموږ له خوا نه. وراره زه خو څه لیونی نه وم چې دا به مې ورته ویلي، که دا مې ورته ویلي وې نو هملته په بازار کې به یې راباندې سر مات کړی وی. ښه درک خو ما ولګو، سړی مې درته پیدا که ځای ځایګی یې ما لیدلی دی، او اوس یې نیول ستاسو کار دی چې څنګه یې نیسئ. په ولایت کې خو یې نیول موږ لپاره لږ سخت دي، خو بیا هم په دې هکله به مشوره وکړو چې د زړور غم له کومې لارې کولی شو. سمه ده، خو هوښیاران وایي چې ابۍ زړه کوي نو وګرېلم تبې کوي. که تاسو وغواړئ چې زړور خان ونیسئ نو په هر ځای کې نیولی شئ. ملک صاحب زه ستا پوښتنې ته راغلم چې الله تعالی مکه تا سره څوک ظلم زیاتی ونه کي. د یو اسیر په توګه دا ستا په موږ باندې حق دی چې په تا ظلم ونه شي، تا ته خوراک څښاک درکول شي. ملا صاحب ظلم نور تور وي که سپین، بې ګناه بې خطا م راوستی یم او دغه د ځمکې تل کې م بندي کړی یم، او بیا وایي چې ظلم زیاتی در سره ونه شي. ملا صاحب ګوره خو په خلاصو غوږونو یې واوره چې تاسو څه کوئ نو ښه نه کوئ چې ته د خپل زوی په سر کې ما سره داسې کوې. ملک صاحب زه اوس د عبدالرحیم د پلار په توګه نه بلکې د امن د کمیټې مشر په توګه راغلم. دا خبره اوس ټولو ته ښکاره ده چې ستا د وسلوالو سره لاس دی او هغوی چې کوم کارونه کوي ستا په مشوره یې کوي، ستا په مرسته یې کوي. د کلي امن یې خراب کړی دی، ستا نوم یې بدنام کړی دی او اوس د کلي شریک غر باندې قبضه م کړې ده. نو ماته یې څه، څوک هم چې څه کوي ملامت به زه یم. که دا کار زما په کور کې شوی وای، زما په دیره کې شوی وای نو بیا به تاسو ویلي وو. ملک صاحب سمه ده چې ستا په دیره او کور کې عبدالرحیم نه دی نیول شوی، خو د وسلوالو تا سره اړیکې دي. دا وسلوال چې ته لارې ته را نه ولې بل څوک یې نشي راوستی او ته په همدې خاطر دلته بندي تر څو ستا په وجه وسلوال قانع شي. نه ملا صاحب زه در باندې پوهېږم چې ستاسو مقصد څه شی دی. تا او د ملک بهادر خو ما سره پخوانۍ دښمني ده، دا هر څه را سره د هغې دښمنۍ په وجه کوئ. که نه نو ما خو د میوه ګل په مخ کې خلکو ته زنګ والی و چې عبدالرحیم خوشي کوي، خو چې نه یې خوشي کوي زه پې څه وکړم. چې ته ورباندې ټینګار وکړې خامخا به یې پرېږدي. موږ پوهېږو چې دا مسله ته جوړولی شي، خو که په وسلوالو باندې زور راوړې
بیا ملک صاحب زمونږ په تا باندې دا حالت نه دی پیرزو. ته یو شملور سړی، نامور سړی، د وسلوالو په وجه خپل ځان مه بدناموه. چې څومره م دې وس کیږي په وسلوالو باندې زور راوړه. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې د کنډو کلي شورا خو ملک غني د دې لپاره نیولی دی چې په بدل کې عبدالرحیم راخوشي شي. نو د بندیانو تبادله څنګه کیږي او د دوو مخالفو ډلو ترمنځ باور جوړونه باید څنګه وشي. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ نو په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ. 0 3 10 55 0 2 15 30 15